خوږو او درنو اورېدونکو، تاسې را سره تېره ورځ د سپوږمۍ خور ناول درېیمه برخه تر دې ځایه اورېدلې وه. ټولګي ته په دې تمه لاړم چې شینکۍ به راغلې وي. لا د شینکۍ بښنه وه. څوکۍ کې کېناستم. زیاته ستړیا مې احساس کړه. یاد د ټولګي په تخته د شهنواز باقر د غزل کوم بیت لیکم. زما د زړه سترګې د ټولګي دروازې ته پاتې وي. تېره برخه مو تر همدې ځای وه. څلورمې برخې ته مو د سید حبیب سادات هرکلی کوم. کرکر او چنغر غرونه هم لکه د لمر شغلیز عامل خپلو غاړو ته اچولی وه. د ژمي پاتې واوره لا هم د چنغر په وربل نري باد نڅولې. هو، پستې ونو د چنغر مخ ته بلا ښکلا وربخلې لکه د ناوې په مخ چې د رانجو خالونه کېږدي. دا هر څه راته ښکلي ښکاره کېدل او زه هم په طبیعت کې هغه څه پسې ګرځېدلم کوم څه چې ما ته په زړه پورې وه. د هر څه په ښکلا مې د شینکۍ ښکلا لټوله. نړۍ د ښایسته بازار ګرم د زړه حواسو مې بې پښتونو پکې سودا کوله. یاد راته وویل واکه نور به ښکته شو، تر ټولګي به لاړ شو، وبه ګورو چې ټولګیوال مو راغلي او که نه. له درېیم پوړ څخه یو په بل پسې راښکته شو. په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمېر ټولګیوال لیدل کېدل. د شینکۍ څوکۍ شهزادګۍ د څوکۍ په څېر لا تشه وه. په ټولګي کې مې سترګې واچولې. نه د شینکۍ درک وه او نه د پاتو. یاد ته مې وویل یاره د شینکۍ خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګېدلی چې دا ولې. نن خو زما د انتظار له امله زما د سترګو ګاټې ورپسې ولوېد. یاد راته د خبرو په ځواب کې وویل وخت هم ډیر تیر شو، فکر نه کوم چې وروسته له دې د راشي. د یاد خبرې مې زړه ته نه لوېدې. د زړه ماشومو حواسو مې د شینکۍ غوښتنه کوله. شینکۍ رانغله. نن مې د شینکۍ په زړو رانجو سترګې تورې کړې. پوهنتون په انګړ کې خلاص دکان خوا راغله. معدني اوبه مې واخیست. لږ مو خپل وچ ستونی پرې خړوب کړ. د کلي پر لور راغلم. نن مې د مجاز په کټوه کې مستي او شیدې ګډې وډې شوې. زیاتې خبرې مې نه کولې. سندربول طوطي مې د مستۍ ژبه نه ښوروله. یاد ته مې وویل نن مازدیګر سیند غاړې ته ځو. بیا وروسته بهانې مهانې ونه کړې. هغه راسره ومنله. له کوره مې شپېلۍ راواخیسته او لوړ مازدیګر د سیند غاړې پر لور لاړو. سیند په غاړه شنه چمن کې مې د غاړې لوی دسمال خور کړ. دواړه همدلته کېناستو. زما له ډېره وخته شپېلۍ یاده وه. دا موسم، دا مهال او دا شپېلۍ هر څه جانانه ښکاره کېدل. شپږ ګوتې مې د شپېلۍ پر ملا ورماتې کړې او د ګونګ زړهونه مې د شپېلۍ له مشقې ژبې ویستې. د سرو په سکروټو مې د شپېلۍ سازونه ګرمول. د سیند مستو څپو د شپېلۍ دا زمزمې د امو تر پیڅکو رسولې. پاس د هوا په لمنه کې هم باکو د اتڼ امیل جوړ کړی و. نری باد د چمن شنبلې هم په نڅا راوستې. د ذوق زرکانو مې بې دریغه نارې وهلې. د شپېلۍ ژبه په ګونګېدو شو، خو زما ګونګ زړه لا تش شوی نه و. شپېلۍ د رګونو مزي مې راخپل کړ. ساه مې هم سوځېدونکې غوندې ښکارېده. شپېلۍ مې له شونډو لرې کړه او د یاد غېږې ته مې ورګوزار کړه. په غوږو کې مې لا هم هماغسې د شپېلۍ سندرې غږېدې. یا دواړه لاسونه شاته لګولي او پښې غځولی ناست. د کب نیونکې یوه ډله مو تر څنګ تېرېدونکې وه. کبانې په لښتو کې لکه د میل په شان پیلې وه. یاد ورته وویل دا کبان خرڅوئ؟ یو کبان نیونکي ورته ځواب ورکړ هو، څومره به په کار دي؟ یاد 1 کیلو کبان ترې واخیست. همدلته مو د اوبو غاړې ته پاک پرېمځل او زموږ د مېلمستون پر لور لاړ. دا چې زموږ د کور غړي د خپلوانو کره په مېلمستیا تللي وه. د ګازو ډبه او نور د پخلنځي توکي مې راوړل او کبان مو پاخه کړل. یاد نن شپه همدلته راسره پاتې شو. 2 په 2 مو میله ګرمه کړه. سهار شو. یاد ته مې وویل نور ځو. نن چې د شینکۍ ملالې سترګې ونه وینم ترک به بیل شو. د پوهنتون پر لور لاړ. ټولګي ته په دې تمه لاړم چې شینکۍ به راغلې وي. الله د شینکۍ بښنه وه. څوکۍ کې کېناست. زیاته ستړیا مې احساس کوله. یا د ټولګي په تخته د شهنواز باقر د غزل کوم بیت لیک. زما د زړه سترګې د ټولګي دروازې ته پاتې چې کله به شینکۍ پکې راښکاره شي.
د انتظار خیالونه مې ډېر لرې بیولې وې. د شینکۍ راتګ ته مې لارې په ګلانو پوښلې وې. په دې وخت کې شینکۍ سلام وکړ. شینکۍ د ورېښمینو شونډو سلام مې تر غوږ راغی. د سر ویښتان مې بې واکه نیغ ودرېدل. شینکۍ راغله، په پخوانۍ څوکۍ کې کېناست. شینکۍ تورې جامې اچولې وې. زما لپاره ښه موقع وه چې د شینکۍ په شنو شنو سترګو کې ځان ورک کړم. د شینکۍ نفس عطرونه شیندل. ګلابي شونډو یې په ټټر پسلنۍ زرونه جوړه کړې وه. شینکۍ لکه د سیوري ګلاب داسې تنکۍ ښکارېدله. سپین لاسونه یې د څوکۍ په تخته ایښي وو. وږې سترګې مې د شینکۍ په لیدو نه مړېدلې. سپینو مرمري لاسونو کې یې سرو وینو آسونه ځغلول. شینکۍ له پخوا ډېره ښکلې شوې. په زړه مې د بې صبرۍ پیریان ناست وو. په دې فکر کې وم چې په کومه بهانه له شینکۍ سره خبرې کول پیل کړم. سم له واره شینکۍ خبرې را سره پیل کړې. پوښتنه یې وکړه چې واکه رخصتي دې په خیر تېره کړه؟ وجود مې زری زری شو. هو په خیر تېره شوه. له ځان سره مې وویل چېرته په خیر تېره شوه؟ شپې مې ستوري او ورځې مې خپلې ګوتې شمېرلې. د ظالم لوري په ما خو د لویه نړۍ 2 قدمه کړې ده. د پاتو مې ترې وپوښتل چې هغه چېرته ده او ولې پوهنتون ته نه راځي؟ شینکۍ راته وویل پاتو به لا خبره نه وي چې د پوهنتون درسونه پیل شوي، که نه هغه خو له ما او تا زیاته لیواله ده. بل دا چې مور او پلار یې هم درسونو ته زیات هڅوي، ځکه د مور او پلار یوه لور ده. د شینکۍ نننۍ خبرې مې زیاتې په زړه خوږې لګېدې. زړه مې غوښتل چې تل مې د شینکۍ خبرې اورېدلې، یا د هم د تختې پر سر ځان تېر باست، خو زموږ هره خبره یې څارله. شینکۍ ښکلې څېرې درلودلو تر څنګ زیاته هوښیاره هم وه. زیاتې خبرې یې له چا سره نه کولې او خپل پښتون غرور به یې تل په خپل پلو کې نیولی. د پښتو مضمون ښوونکی مو ټولګي ته راغی او درس یې پیل کړ. د درس په منځ کې له ما پوښتنه وکړه چې هغه شاعر واک دی؟ د پوښتنې په ځواب کې مې ورته وویل هو هغه زه یم. شینکۍ له شنو سترګو په 2 بنګالي توتیانو وویشتلم او د شنو سترګو سیوری یې زما په خاورینه څېره وغوړوه. له درس وروسته شینکۍ لیندۍ سترګې زما په لور کږې کړې. واکه رښتیا شاعري هم کوې؟ شینکۍ ته مې کړه هو لږ لږ، خو ځان ته شاعر نه وایم، بس کله کله د زړه پټې خبرې د قلم په ژبه بیانوم. شینکۍ داسې پرې نه ښودم. راته یې وویل د زړه پټې خبرې دي څنګه د قلم په ژبه بیان کړي؟ کولی شې ماته یې لږ ووایې؟ د شینکۍ دې غوښتنې ته ګونګ پاتې شو. په خوله کې مې ژبه وچه شوه. ځان سره مې وویل واکه په ګلونو ګډ شوي، خو ځان مې ډاډه کړ. شینکۍ ته مې وویل ته صبر چې په بکس کې مې یوه کتابچه ده، هلته مې لیکلی. کتابچه مې راواخیسته او هغه ګوډې ماتې کرښې مې د شینکۍ مخ ته کېښودې. شینکۍ د خپلو شنو سترګو باران د کتابچې په سپېرې دښتې ووروه. زه داسې یو انسان یم چې زړه مې ژر وبایلود، په هر چا نه، خو ستا په یو وار لیدو زرې زرې شومه او مړ شومه. ستا یو مسکا مې ژوند بدلوي، بنګ راکوي، نور هیڅ نه وینم. تا وینمه له رڼاګانو رڼا، قد او قامت دې ښکلی. زړه مې په لاس کې مه وړه، ګوره بې زړه به شمه. سکون د ژوند مې ته یې، آرام د زړه مې ته یې، ته یې بس ته یې، ته یې، ته یې. ځان مې له ځانه پردی و. فکر مې کوه چې شینکۍ به د دې کرښو له لوستلو وروسته څه فکر کوي. ابلیس تل فکرونه منځ ته راکېښودل. شینکۍ 2 بادامي سترګې د کتابچې په لیکلو کرښو ښخې کړې وې. زیات وخت یې پرې تېر کړ. کتابچه یې بیرته راوسپارله. شینکۍ راته وویل شعرونه دې ډېر ښکلي دي، زما شعرونه خوښېږي، خو لیکلی یې نه شم. شینکۍ سره په خبرو مې زړه من غوښې اخیستې. هر یو ښوونکی چې به درس راکوه، شینکۍ به د چپتر د لودلو تر څنګ د خولې لیکچر هم لیکه. خط د دې د سترګو په څېر ښکلی و، خو زما خط هم د شینکۍ له خطه کم نه و. د خط لیکلو سبک مو یو و او د شینکۍ خط کټ مټ یو شان و. په اسانۍ سره یې توپیر نه شوی کېدلی. یوه ورځ ارتباطاتو د مضمون ښوونکی راغی او غږ یې وکړ
زما له در څخه راضي یاست او کنه په لیکلي بڼه یې راته ولیکئ. هر یو ټولګیوال مور ته د زړه خبرې ولیکئ. سبا بیا ښوونکی ټولګي ته راغی او ویې ویل یو ډول خط و چې له ما ډېر پکې سر ټکول شوی و. خط ښکلی و. په تخته یې زموږ د سبق په ډول څو کلمې ولیکي. شینکۍ ما ته او ما شینکۍ ته وکتل. پوه شو چې زموږ دواړه له منځه د یو کس خط ده. اوس شینکۍ سره په خبرو کې بلد شوی و. یاد به راته هر وخت تېرې خبرې یادولې چې شینکۍ سره به مې کولې او رنګ به مې پیکه شو. خو د شینکۍ پر وړاندې مې جرات زیات شوی و. زموږ ترمنځ به هره ورځ خبرې له خنداو سر وي. د صمیمیت یو حد ته رسېدلی و. د مني موسم په پیلېدو و. په ونو کې ځای ځای پاڼې ژېړې شوې وې. په نري باد به نارنجي پاڼو له ونو سره مخه کوله. هغه څانګې چې له غروره به یې سیوری په یو ځای نه درېده اوس لغړی شوی. د خزان سپېره بادونه پرې راغله. موسم به ورځ تر بلې خرابېده. هغه هوا چې له ځان سره به یې د لونګو بوی راوړ پاتې نه شو. شنه چمنونه بې رنګه شول. د 20 سلنې ازموینو وخت هم ډېر تېر شوی و. زړه مې زیات ویرېده او کله کله خو به یې درزا ورکه شوه چې را روانه رخصتي به را په یاده شوه. دا نو نه زما د زړه خبره وه او نه د بل چا. له دې ترخې پېښې سره مخ کېدل لازمي وه. له هر وخته اوس له شینکۍ لرې کېدل راته ګران ځکه له پخوا نه اوس راته هغه زیات نږدې شوې وه. یاد ته مې وویل دا ځل شینکۍ پسې مرم. په وروستۍ ورځ تابوت در سره راوړه. یاد راته په ټوکې وویل تابوت به درته په جاپاني آس راوړم. غم به نه کوي. هوا سړه شوه. پرته له څادر او کرتۍ پوهنتون ته راتلل ستونزمن شو. نري باد له لګېدو سره به د هر چا ساړه کېده. شینکۍ او پاتو باچې سره یو ځای شوې. زیاته شوخي به یې کوله. شینکۍ چناري ونه او ګل ځواني. ټولګي کې به چې ښوونکی نه و په سړه هوا کې به یې د ټولګي پکي چلان کړل او بهار به ووتلې. درنو اورېدونکو دا سپوږمۍ خور ناول 4مه برخه تر همدې ځایه وه. تر هغې مو تاسې ټول په پاک سپېڅلي لیدال څښتن تعالی رب سپارمه. هر چیرې چې یاستئ ښاد ودان کامیابه اوسیږي. بې مینې بې جانانه مه شي. ښه وخت خدای پامان.